نن په بنو کې د امن پاڅون دپاره ولس راغونډېدل او د پوځ ورباندې مخامخ برید کول. پښتانه اوس په هر څه پوه شوي دي. که څوک نه دي پوه، نه غواړي ځان پوه کړي، هغه نو بله خبره ده. موږ او تاسې باید وپېژنو چې دهشتګرد څوک دي او چاته وایي، ترهګر څوک دي او چاته وایي. دهشتګردي ډار، ډاکه، غصب، وژنې او زورواکي دې ته وایي دا چې څوک کوي. ترهګر هم ډار، تشدد، غلا، درغلګري دوی ته وایي. نن په بنو کې ډېر په امن باندې پښتانه راغونډ شوي وو. سوال، زارۍ، چغې، سوالونه چې موږ په خپله خاوره امن غواړو، هیڅ رقم جنګ نه غواړو، ځکه چې موږ ډېر ځپل شوي یو او په دې کې مخامخ هغه څوکیدار چې د دې ولس په وینو باندې تل سودا کړې ده راپاڅي او دوی باندې مخامخ ډزې کوي، هوایي ډزې کوي او ځینې مخ په مخ ډزې کوي چې په لسګونه ټپیان او څه پکې شهیدان شوي هم دي. عزیزانو، تش په چغو ژوند نه راځي، عملي قدم به اخلو. پوښتنه به کوو د ظالم نه چې ظالم څوک دی، مظلوم څوک دی. ظالم هغه ته وایي چې ټوپک یې په لاس دی او مخامخ در باندې ډزې کوي، او مظلوم هغه دی چې مړي او ټپیان یې هلته پراته دي او دوی د سر د ساتلو دپاره منډې وهي. یو کېږو به که یو نه شو، حال به ورځ په ورځ بدیږي. خو که پام مو وي، موږ او تاسې 5-6 کاله مخکې هم په دې خبرې کړي وو. هغه کارونه چې نن په یووالي کېږي چې ټول راوځو، دې کې به نه ګورو چې دا مولا دی او دا مفتي دی او دا تبلیغي دی او دا سندرغاړی دی او دا چې دی سر کلولو والا دی او دا ګیرې کلولو والا دی او دا ډېر دیندار دی او دا لږ دیندار دی او دا تجار دی او دا پولیس دی او دا کوټوالي دی. دا به نه ګورو، په مخ به راوځو که ژوند غواړو او که نه. لکه تلې چې کړي دي دوی دلته حالات خرابوي. هغه څوک چې یو څه لري هغوی به پنجاب او سند ته وځي، په هغه ځای کې به ژوند کوي. هغوی به لکه د چرګو په څیر ژوند کوي، نه به غږ کولی شي او دلته به مدنیات دوی لوټ کوي او همدا دوی غواړي. نو راځئ چې لاسونه سره یو کو او په فکر کې چې دی 11 اکتوبر هم وساتو چې هر څوک چې په دې خاوره باندې ژوند کوي هغه باید راشي او په دې کې خپله برخه واخلي او نن د دې خاورې تقدیر بدل کا، نن د دې قام تقدیر بدل کا. دې دپاره نه چې داسې غواړو که داسې را سره وشي، دا خبرې نورې نشته دی. نور په ژمنو باندې، نور په وعدو باندې باید سره تیر نوځو او عملی قدم واخلو او د نړۍ د انسانانو په څیر باید موږ او تاسې ژوند وکړو په خپله خاوره، خپل اختیار، په خپلو مدنیاتو خپل اختیار، په خپلو میوو غلو خپل اختیار، په خپل ولس باندې خپل اختیار. دې دپاره موږ او تاسې راغونډ شو. دا حالات موږ او تاسې ګورو. ظالم او مظلوم وپېژنئ، دهشتګرد او د امن خلک وپېژنئ. نور که ځانونه تیر باسئ نو ولسه په تاسو باندې هم غږ کوم چې لاړ شئ مخکینی خپلې هغې د پښتونولۍ جرګو ته چې کومې مو همیشه کولې، دا خاینین وپېژنئ. ویسئ 100 کسان، 200 کسان، زرم چې ویسئ کم دي. نور ولس خو به په قرار شي که نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.